السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته وایم چې دغه پېښور زلمی ټیم چې کوم کې چې د افغانستان حضرت الله زازم ورته لوبه ترسره کړله چې 3 واړه لوبې ورته ځان ته ځان باندې زازي ګټلې دي. د دغه مالک جاوید افریدي نومیږي چې ډېر یو غټ تجار هم د مختلف کمپنیانې لري. همدغسې یو دغه د موټروم کمپنۍ هم لري چې ام جي موټر ورته ویلل کېږي. ډېر قیمته بیه باندې دغه موټرونه اوسه پورې خو د پاکستان بعضې ښارونو کې دغه موټرونه هم نه دي راغلي. نوي موټرونه جوړېږي چې ام جي ورته ویلل کېږي. د دغه قیمت به هم زه تاسو ته وښیم، خو ښه خبر پکې دغه ده چې جاوید افریدي چې کوم ده د دغه اعلان کړی ده چې زه به حضرت الله زازي ته دغه د خپلې کمپنۍ ام جي موټر به هم په تحفه کې ورته ورکم، یعنی دغه موټر به د ما له طرف نه حضرت الله زازي ته یو ګفټ او د دغه موټر قیمت به هم زه تاسو ته وښیم. اصل کې خبره خو هغلته دغه خبره را جوړه سوله چې کله حضرت الله زازي هغه اسلام آباد یونایټډ نه چې کومه لوبه ورته وګټله، هغې نه وروسته بیا جاوید افریدي په خپل ټویټر باندې کې دغسې ټویټ وکړه چې ډېره مننه زازي جانه چې تا موږ ته یو ځل بیا پېښور زلمي ته د لوبه وګټله. دغې نه مخکې هم 2 لوبې ورته ګټلې ولې، هغلته هم ورته جاوید افریدي هم دغسې ټویټونه کړي ول، مننه یې زازي نه کړې وله. خو تېره ورځ چې کومه لوبه ورته وګټله واقعا ډېره په زړه پورې او ډېره مهمه لوبه وله. دغې لوبې نه وروسته چې کله جاوید افریدي دغسې ټویټ هم وکړه، لاندې کې بیا رشید خان ورته ام جي موټر یادونه کړې ده. د رشید خان مطلب دغه و چې زازي ته باید ته ام جي موټر ګفټ ورکړې. نو لاندې کې بیا تاسو کتلی سئ په دغه کې جاوید افریدي ورته لیکلی دي چې رشید خان نه ډېر وړاندې که نه خو ام جي موټر د زازي لپاره ولې نه په سر سترګو باندې، یعنی په دواړو سترګو باندې زه حضرت الله زازي ته ام جي موټر به په تحفه کې ورکم، یعنی ګفټ به ورته ورکم. دغې نه لاندې بیا رشید خان ورته لیکلی چې زازی مبارک دی شه دغسې خرچه کوه لاله، یعنی جاوید افریدي ته نظر کې ویلي چې دغسې خرچه کوه او حضرت الله زازي ته یې د دغه موټر مبارکي م ورکړې ده. او زه به تاسو ته وایم چې دغه موټر تقریبا 40 نه واخله تر 45 امریکایي ډالرو قیمت لري چې ډېر قیمته موټرونه دي او ډېر سټایلش موټرونه هم دي.